Hello, Miss Gulkhandan Hawaii. Hello, Manu. How are you, Jana? Manu? जी हो मुझे हर जुमला चीज शॉर्टकट ही you know अमानुल्लाह for Manu. زه خو شکر دی صاحب مس ګلخندان تاسو نن سبا ډېر په هوا کې یاست خیریت دی جی هو دا وخت موږ 2000 فوټه د مځکې سباله د جګو غرو درو پر سر باندې د مور پلار په دعا او په توکل روان یو دا جاز ټایرونه هم پنچر دي ډیزل هم په تمامېدو دي که څوک وصیت کول غواړي نو د بولان په ذریعه باندې کور ته سلامو پر ځای باندې خپل وصیتونه والوزوي خوله دې د خاورو ډکه څه دا اوس جی نه دا نو کوم بس دی یا ریل ګاډي چې ته خوله مې د خاورو ډکې جاز دی ایر کنډیشن نه دا ستاسې دا هیروسټیس چې دی دا په جهاز کې چې کار کوي تاسو دا راته ووایئ چې دومره د غم خبر تاسې دومره په خندا باندې ورکوئ دا ولې جی مانو داسې ده چې زموږ ټریننګ دغسې سوی دی هغه نه وایي مرنا ہے تو مٹھائی کی دکان پہ مرو نه چې مړېږې کم از کم په خندا خو مړ څه جان ښه نو تاسې خلک په خندا وژني ها که په خندا څوک مړېږي نو دا ټوله خاندي نو ته ولې نه مړېږې نه مس هوایی اصل کې په خندا کې خو هم فرق دی که نه یو د خوږې خولې خندا وي یو د سپېرې خولې خندا وي که نه جی دا خبره خو حقیقت ده هغه ورځ هم د فلایټ په دوران کې نه یو ځوان چې و په سیټ چک چک غورځېدی زه ورغلم په خندا مې ورته ویل ماله any problem sir ویلې جاز دروازه خلاصه که زه په سړېږم مالې ولې ځان وژنې وایي یا ما 15 کاله د بس کلنډر یې کړ د سیټ خوند نه راکوي اصه ما اورېدلي دي چې تاسو په ډېر ښه موډ کې خاندئ او د خلکو د مسافرانو خدمتونه هم کوئ او بیا مو اچانک موډ آف سي او بیا په بد نیت دا څه مسله ده دا ستاسو موډ ولې زموږ د کوټې د ښار د موسم رنګه بدلیږي رابدلیږي اصل کې خندا چې ده دا زموږ پروفیشن دی نه پروفیشنل جاب یو نو موږ غواړو چې دا یو ساعت کې سفر ښه په خندا تېر سي لیکن کله کله داسې حرکت وسي اوف مای ګاډ انسان پریشانه سي هغه ورځ هم یو سپین ږیری او سپین سرې څنګ په څنګ ناست و زه چې تېرېدلم سپین ږیري دوه واره راپسې وټوخل زه به راوګرځېدلم ما ویل any problem حاجي صاحب نو هغه سپین سرې راته ویلې ای شبتلکۍ ډېره تاکۍ تاکۍ مه کېږه ورسلم چې راړه حاجي صاحب لاس پرېږده چې ډوډۍ وخوري شوروا یې د ځانه زر راوړې وه که څه ټکه وه نو په جهاز کې نن سبا پښتانه ډېر ځي وراځي تاسو دا راته ووایئ چې د پښتنو سره مو څه حال دی په جهاز کې پښتانه ډېر کیوټ خلک دی هېڅ پرابلم نه وي هغوی خو زما نوم هم نه دی زده دی نسي راته ویل چې ایروسټیس وایي ای باجي زه چې راوګرځم راته وایي دا دی مخ دې خار شي لکه د سټیل چیدانه او مانو هغه ورځ خو کمال وسو یو سړی نه موږ روان وو دوبۍ فلایټ و یو سړی په بل چا په سیټ کښېناستی نه ولاړېدی زه ورغلم ما پرابلم سر وایي نه ولاړېږم ما ویل ته چیرې ځې وایي دوبۍ ته ما ویل سوري دا سیټ دوبۍ ته نه ځي وایي نو چیرې ځې ما دا په لارې موږ په سمندر کې دا سیټ غورځوو ته څه راته ولته خبره څه یې درته وویل وایي نو راځه زما د څنګه کښېنه یا به یاران سو یا به دواړه خاورې سونه